کاشف ببلا کردارونه کړي خدا کردار چا نه دی لیدلی ما خو تا سره د زړه په مینه واده کړی و او تا ما سره څه وکړل دا ولې ظالمه دا ولې ما سره ټول خپل خپلوانو غم ښادي پرېښوسته د دې په وجه سر چې ماته ووي ته مونږ شرمې ستا په جامو کې مې بلا پیوندونه لیدل کاکې دا ولې او جی بس دم د یو بل دی او بیا چې ښځه ښځی او د خاوند سترګو ته ګوري نو هغه د خپل خاوند د خاطره د هغه د مور نه د ټول خاندان خیال ساتي داسې ورځ راشي سر چاړو اون خورو داسې وده شو سر اصل کاشف سر دا دی دا سر اصلي دی بسم الله الرحمن الرحیم سات مخکې مې د کاشف خور سره په دغه ځای کې ډېر وجړلي طارق ته مې لږ صبر وکړه چې دا اوښکې وکړي چې کوم بیا کاشف له راځم د عمرزو دا کاشف په ډرامو کې کار کوي او اکثر د جینۍ رول کوي تاسو به پیژنئ زه خو ډرامې ډېرې کمې ګورم صاحبه موږ چې کومې ډرامې ګوري هغه حقیقت دی پای کې مړې صحیح مړي پای کې جړه ښه سمه جړه وي پای کې چې کومه کونډه هغه اصلي وي پای کې چې کوم یتیم یا هم اصلي وي خو صاحبه کاشف ببلا کردارونه کړي خدا کردار چا نه دی لیدلی پلار یې مرګجن دننه په یو کټ کې پروت دی چې کاشف وی چې په دې کمره کې خو چرګې هم شپې نشي سبا کولی د کور یو دیوال او بل دیوال هم خپل نه دی دا کمره په دره غورځېږي خور یې هلته جړغونې شه ماته یې وي په دې یو کټ کې څلور سمنو یو خور مې د غریبۍ د لاسه مړه شو سم وي تصویر ته زه ګورم په دې پښتونستان کې چې کاشف د ځانه جینۍ جوړه کړي او تا خاندئ صاحبه نو کاشف تا ځکه خاندئ چې د ټول کور جاړي سره د کاشفه دا جړغونه کاشف په تاسو چېرته نه لیدلی کاشفه څنګه زه خو ښې مجي تاسو ښې دلته خو دا ډېر ګران کار دی دا کلي دا خلک به ته څه وایي یاره بس سرجي او غریبي ډېر بد شي دي مطلب زه چې دې خوا راتلم سر لومبي سر او ما سره ټول خپل خپلوانو غم ښادي پرېښوسته د دې په وجه سر چې ماته ووي ته مونږ شرمې سر د کلي د خلکو نظر کې م سپک سر ځکه چې کار سپک دی خو سر څوک سر غریبي د چاته خو سوال نه شو کولی سر ما داسې سر ډېر کسان ګوري سکرین باندې چې سر هغوی به وایي سر دوی به بنګلو کې اوسېږي سر زه خلکه خاندوم خو ما تر اوسه پورې سر چاته سوال نه دی کړی چې مال تاسو پیسې راکړي خو سر پس اوس اوبه د ورخه تېرې شوې سر دا زموږ څه خال دی تاسو ولیده د دې کور دا ټوله مشري دا ستا په غاړه ده کاشفه هاو جي سر بس دې چینلو کې سر کار کومه د جینۍ کرکټر کوم سر بس سر چې دوی له 100 روپۍ راکړي سر هغې باندې اوړه راوړم غوړي راوړم چیني راوړم سر لکه هفته کې کارونه وي داسې میاشت راشي سر چې ویم نه یو هفته سر یو میاشت کې کار وي داسې ورځ راشي سر چاړو اون خورو داسې وده شو دا کردار مو چتنی کې تلې دا لبانې تاله سره کړل او دا دیسي ویښتې تاله ولګول چې تا لږ وخاندئ
او د جړام نه ګورې کنه په دې هر یو دیوال کې دا نيستي داسې ټومبلې ده چې درته ویل نشم مورې دغه ځای کې وي موږ اکثر ناره تیرو مې بچي خو دې اداکاری کوي کنه وي د خو په خپله په دې کې چې ته کېډې هم ځان نه دی اغستې دا ولې سرجی نو زه مطلب سر دې ته نه اوسګارېږم سر زه چې بهر ومم زم سر د دې د لاسه سر ماته ډېر ټینشني سر زه کېړې نشم اغوښتي سر زه کپړې نشم اغوښتي ځکه سر چې زه د کېړو دوکان ته وردن نشم او سر کېړو ته وګورم نو سر مور او خویندې مې راته مخې ته شي چې سر په دې د کېړو په دې پیسو باندې به زه اوړه والم غوړي والم سر خیر دې زه به داسې ګرځم سر کېړی دی اړوي نه خو سر چې زما مور او خور سر کور کې په عزت باندې ناست وي تاسو چې دا ایکټینګ کوئ د ټولو ملګرو سره ناست دی هغوی ته ستا د غریبۍ د تکلیف اندازه شته کاشفه سر ټولو ته شته خو سر هغه خپله مطلب بچی دي سر خاندان دي سر دې کې خو لکه سر دومره پیسې نه وي که نه هغوی سر ما سره ښه خپله مرسته کوي د چا لس د وسه کېږي شل وسه کېږي دغه ډرامو نه تا ته څه چې میلاویږي پای دا کور نه چلېږي سر دې کې سر دومره څه نشته سر ما ته میاشتې یا 10,000 میلاویږي یا 15,000 ستا یو خورکې چا کره کار کوي سر بس نه پوره کېږي سر زه خو ورته یم مه کوې خو سر هغه بیا هم ماته وي یوازې ته خو نه سر پلار مې چې کوم دی مخکې به سر پوډر سکل بیا آی سکل بیا چر سکل سر هغه یم پړپوس او دماغ ختم کړي دی تاسو ته مخامخ دی تا اف ایس سی کړې ده سر ما اف ایس سی کړی ده سر ما ډېرو نوکرو ته سر افلای هم کړی ده خو سر زه دې باندې پاتې شوم سر چې زه غریب یم د کاشف د خورکې جامو ته مې کتل نو ما کم کم ځای تحریک والی نو په دغه جوړه کې دونه پیوندونه او د هغې نه به زیات پیوندونه د کاشف پړه لګېدلي صاحبه چاته دا کردار نه لیدلی نن دا کردار هم وګورئ دغه پلار دی ناست دی خو قدرمنو که تاسو وګورئ نو د دې پلار د ریکټ لاندې نالې تېرېږي ما په کوټو کې چې ته نالې نه دي لیدلې دا ولې سرجي بس دا غریبي ده سر مونږ وایو چې خیر دی سپوره دی وي سړه دی وي سر 2 مرلې زیم دی مونږ سر شکر وباسو ته چې دا کوم کرکټر کې دا د خندۍ د جړا کردار چې درکې تا ته خو د ګلسرین ضرورت نه نه سر بالکل لکه داسې پنی کرکټر شو او داسې اصلاحي کرکټر کې خو سر زه مکمل بیا سر داسې یم چې بس تر اخره انجه ته به چاره له سترګو کې اچولي دي ځکه نه دغه کرکټر لږ وکړه چې په کوم تا ډېر ژړلي وسالمه پښتنې پیغلې خو د پلار د کور نه په سره ډولۍ کېوځي او د خاوند د کور نه په سپین کپن کې خو تا خو ما سره داسې زیاتې وکړه ما خو تا سره د زړه په مینه واده کړی و او تا ما سره څه وکړل دا ولې ظالمه دا ولې د مرزو کاشف 12 پاس دی سره لبان او غټ زلفان دې ځکه د خپل وجود حصه کې چې په ډرامه کې کار وکړو ته وخاندئ دا د خندا دا کرکټر په حقیقت کې دومره جړغونی دی چې درته ویلی نشم زه غواړم غونډه کې دماغ لم او دغه دما سره به تاسو بیا وګورئ چې داجي په کم حل کې پروت دی او پر کومه کوټه کې پروت دی هغې نه پس یو څو خبره د کاشف سره کوم موږ سره اوسه Dr. Iramzeeb Dental and Skin Care Studio. Treatments available: chemical peeling, mesotherapy, skin glow, weight reduction, hair regrowth, hydrofacial, hair and face PRP, whitening injections. नए दौर की जदीद मशीनों से अब मौजूदा सहूलतें दस्तयाब हैं। मसूड़ों के तमाम जुमला अमराज की तशखीस और उनका इलाज। राब्ता नंबर 0333338037। Asaudia Double Action Chemical Brand Power Magic Washing Powder. वॉशिंग पाउडर से हो अब कपड़े ज्यादा मुलायम, रंग खिले खिले और बेहतरीन सफेदी। असौदिया डबल एक्शन वॉशिंग पाउडर केमिकल ब्रांड। मैनेजिंग डायरेक्टर मंजूर हुसैन, अल हुसैन सोप एंड केमिकल इंडस्ट्री। ستا یو کرکټر نن سبا چلیږي هغه څه دی کاشفه سر نن بد نصیبه بالکل سر زما پکې وفا نومي او کامران چې کم دی ما پسې رشتې له راشي نو زه ورته ویم چې زه ورته هغه ته دا ډیلاګ ویم کامرانا
زه ډېره خوش قسمت یم چې ما ته ستا په شانته ګلالي خاوند میلو شو او زه به خپل کوشش کوم چې زه د خپل ژوند ټولې خوشحالۍ هم تاله درکمه او بیا چې ښځه ښځی او د خاوند سترګو ته ګوري نو هغه د خپل خاوند د خاطره د هغه د مور نه د ټول خاندان خیال ساتي. زه یو تعلیم یافته جینۍ یم د خبرو چل به زه تاته ښیم او چې په دې کور کې مې قدم کېښوسته که نه نو لکه د ونډر بریډ د بل لوټۍ په شان غټ مخ په وکمه. نو سر دا هغې کې زما وفا کرکټر دی. راشه زویا چا کار کوي زویا او جی نو هغې در څه درکوي بیا او جی بس روټۍ موټر سره راکړي. کاشف چې دا ځانه دا ښځه جوړه کیوځي ته ورته کله کله سوی زویا او جی موږ ورته وایو دا کار مه کوئ خو مجبورۍ نه کوي. مجبورۍ نه کوي. او جی خلک درته څه وایي په دې باندې چې رور دی یاره دغه شانتې کار کوي یا دغه کردار داسې دی؟ او جی خلک خو وایي خو بس موږ څوک خپل ستاسو رزق روټۍ د دې کاکاجي د دې پلار علاج کیږي که نه کیږي؟ نه جی بس خپل ټایم تېرم. صحیح ده. دې خو خلک خاندي دې په خپله هم جاړي. او جی موږ ټول ورسره جاړو. جاړی ورسره؟ او جی ښه بس څه جاړی چې ټول راغونډ شي؟ جی بس نشم. خپلې نیستي یادوې خپلې غریبۍ او نارې یادوې؟ او جی بس څه خفه کېږې زویه؟ هغه یو خور ستاسو مړه شوه وجه څه وه؟ او جی بس هغه هم د دې پیسو د وجې مړه وه. ښه پیسې نه وې؟ او جی نو هغه یادېږي؟ او جی ولې نه. کاشف هغه خور یادوې؟ سر زمونږ ډېر یادېږي سر. هغه زه هغه ټایم کې سر دویم دریم کلاس کې وم نو سر د هغې معمولي مسله وه سر د زکام یې و نو سر د هغې نه هغه بیا لنګز مسله ورته مکمل راله نو سر بس پیسې نه وې؟ سر پیسې نه وي او سر زمونږ د پلار هم خالد ني خالد داسې وي سر تاسو ته ښه پته ده زمونږ د پلار سر داسې خالد وي سر چې هغه ټایم کې به ده نشې کولې ده به کار نه کوو. کاشفه ته خلک خاندې په خپله هم جاړې؟ سر زه خو خپله جاړم خو سر ما خو اوسه پورې مینوالو ته دا خپل غم نه خو خو سر څوکمه دا سر ډېر مینوالي سر ما ته بل یو کس رینګ وکړه ما ته وایي تاسو خو چې دا خاکې جوړوې وایي تاسو سره خو به بنګله وي او ګاډې وي که نه نو سر ما ورته په خندا شوم ما ورته وایي سر ما سره خو سیکل هم نشته. ستا په جامو کې مې بلا پیوندونو لیدل کاکې دا ولې؟ او جی بس دم د یو بل دی. د یو بل دي؟ او جی زه زوی ته لاړه شه. کاشف به دلته پرې پښتنو کې خو بیا دا ژوند هم ډېر ګران شي دغه نیمک او پیغور سره څه کوي؟ سر بس دا زه خپل زړه باندې سر دا سختې تېروم په نصیب چې د تیارې وي رڼا نه وي چراغان که ټول جهان چې څه به یې کړمه چې د زړه چمن مې لوټې لوټې خور شو دشت صحرا که ګلستان چې څه به یې کړمه. کم کردار اصلي دی دا کردار کابل کردار؟ نه سر دا کردار اصلي نه دی سر اصل کاشف سر دا دی دا سر اصلي دی دا جړغونې کاشف اصلي دی؟ بالکل سر دا اصلي دی سر زه خو خپله خلکه خندومه زما سر داسې ډېر مینهوالي سر انګلینډ کې مې ګوري تایلینډ کې مې ګوري امریکا کې مې ګوري سر ما له خو یو مینهواله مو پورې سپورټ رانه کو. ستا د موبایل نمبر یا ایزي پیسه نمبر؟ او جی شته 0327 019 0602 ایزي پیسه دې په دې دی؟ سر په دې باندې جیس کیش ایزي پیسه دواړه دي. دا ها کاشف چې تاسو په ډرامو کتلې په دغه زلفانو په سرو لبانو خو د سره تړلې یو سور انګار ژوند دی د نستۍ سره مخ کاشف ستاسو خاندی او ستاسو په مخونو خوشحالي راولي خو قدرمن یو خبره به درته وکړم نار سړي له په دې سیمه باندې خاندانه روزګار پکار دی یو تعلیم یافته بچی له دلته کې نوکري پکار ده منو چې تفریح ښه شی دی صاحبه خو په دې چم کې د خندا وار ډېر روسته دی مخکې رزق او د معاش څه فکر پکار دی نو ځکه خو کاشف موږ ته ووې چې راجان لالا راشه او زما دا کردار هم دنیا ته کېده خلک خو خاندي نن یې په دې اصلي کردار لږ خفه هم کا د ده نمبر مې سره شریک که او صرف دا التماس دی چې خودداره سړی دی که نوکري موله ورکړه نو نور هېڅ نه غواړي الله دې ښه لره او خدای دې په خپلې جوسه کې د خپل ولس له راوله
چې خلک ستا خپله اصل ښکلا وویني. ژوند دې بدل شه او خوشحالي دې په نصیب شي. آمین سره ستاسو.